بسم الله الرحمن الرحیم. نن په ایکسل پروګرام کې د سوي ازموینې جدول جوړو. سوي ازموینې جدول د هغه زده کوونکو لپاره جوړیږي چې هغوی امتحان ورکوي، یو صنف پاس کوي. مثال په څلورم کې د پنځم ټولګي امتحان ورکوي، شپږم ته ځي. د هغوی لپاره یو جدول جوړیږي، په هغې کې نمرې رسیږي. ممیز ممتحن په امضا کوي، درې کسیز هیئت په نظر لیکي، ادارې تاییدوي، پوهنې امارت چې دی تاییدوي، همدارنګه نظارت والا، تدریسي معاونیت او بیا بالاخره ریاست چې دی مهر او امضا کوي. نو دغه جدول جوړولو طریقه به زه تاسو ته په ایکسل کې وښیم چې څنګه جوړیږي. تاسې به راشئ کنټرول ان سره به یو نوی ورکبوک واخلئ. بیا به راشئ پیج لیاوټ ته. پیج لیاوټ کې چې دی شیټ رایټ ټو لیفټ به واړوئ چې ښي طرف نه شي. بیا به راشئ، دا به سلیکټ کړئ، د ټي کالم نه واخله تر لسمې رو پورې به راشئ. تاسې دا به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه بعد چې دی را به شئ آل بارډر به ورکړئ. آل بارډر مو چې ورکړه، اوس به دا به ټول داسې سلیکټ کړئ، لږ به یې دا سایز کم کړئ. دا عمره ده دومره مو چې کړه. اوس راځو لومړی موږ سره شهرت وي. دلته شهرت دپاره دغه درې خانې چې دی دا مرج کوو. را به شو سلیکټ به کړو، مرج به بیا به راشو دې نه وروسته دغه دوه خانې چې کوم دی دا مرج کوو. دا مرج کوو او دا چې دی کاپي کوو. کاپي سره چې دی په دغې ټولو خانو باندې تر دې سایې پورې دا پیسټ کوو او دغه دوه خانې چې دی دا دلته درې خانې مرج کوو. دا به سلیکټ کړو، درې خانې به مرج کړو. دې نه وروسته راځو څلور خانې چې دی دلته مرج کوو، یو دوه درې څلور. دا د نوم دپاره که دا به کاپي کړو، کاپي نه بعد چې دی دا به سلیکټ کړو تر دې سایې پورې چې دا به ټول سلیکټ کړو او دلته به یې پیسټ کړو. پیسټ نه وروسته به چې دی دې پسې چې کومه خانه ده دا به مکمل سلیکټ کړو. سلیکشن نه وروسته به دا مرج کړو. کله مو چې مرج کړه را به شو دغه درې خانې دا به هم مرج کړو، یو ځای به. اوس راځو د دې دا سایز ته. لومړی د دې سایز جوړو، بیا پکې لیکل کوو. شهرت ته چې دی رو پراخوالی به ورکړو 28.5. دلته چې دی ډاټ دوه دانې لګېدلي، دا یو به ختم کړو، انټر به کړو. همدارنګه نوم خانې ته به سایز ورکړو 56. همدارنګه چې دی د دغې خانو ته چې دی دوی ته به سایز ورکړو 48 او همدارنګه دې دوو خانو ته به سایز ورکړو 65. همداسې راوځو، د دې به لږ دا دغه کم کړو چې تاسو ته ښکاره شي په اسانۍ سره. اوس راځو دلته چې کوم دی دې دوه خانو ته سایز ورکوو 30 او دې خانې ته به سایز ورکړو 65. دا مو وکړو. اوس دې کې چې دی راځو یو څو خانې چې دی دا مرج کوو. دې ځای نه راځو څلور خانې دا مرج کوو او دا به کاپي کړو. دلته به یې په څلورو خانو پیسټ کړو. بیا دې نه دې خوا راځو درې درې خانې مرج کوو. دا مو مرج کړو، کاپي به یې کړو او دلته چې دی دا به سلیکټ کړو، دلته به یې پیسټ کړو. همداسې راځو دغه هم مرج کوو، مرج کاپي او دلته به یې پیسټ کړو او دا خانې هم مرج کوو. مرج نه وروسته به یې کاپي کړو، کاپي نه وروسته به یې په دې نورو باندې پیسټ کړو.
کله مو چې دا کار وکړو اوس به راشو لیکل به پکې وکړو دا بره خانه چې دا هم مرج کوو دا به لږ سایز به یې زیات کړو او بولډ به یې کړو لیکل پکې کوو لیکل به څه رقم وکړو لیکو چې مثال لیکو د پوهنې امریت لیکو د بهسودو پوهنې امریت اړوند د هډې لیسې دلته به قوس ورکړو دلته به نوم لیکل کیږي بیا قوس بند بیا د دلته به ولیکو چې مثال قوس کې به د پلار نوم لیکل کیږي زوی د دلته به ټولګي نوم ولیکل شي څوم ټولګي امتحان ورکړی او بیا ټولګي څخه قوس به ورکړو دې پسې به قوس بند کړو ټولګي ته د سوې ازموینې جدول دا مو لیکو راځو دغه خانه چې دا هم لږ داسې پراخوو دومره او دا به سلیکټ کړو د دې هغه به هم لږ پراخه دا که تاسې سایز نور هم لږ زیاتوئ کولی شئ راځو دلته به ولیکو شهرت دا به ټول سلیکټ کړو سلیکشن نه وروسته به چې دی سایز به لږ به زیات کړو او بولډ به کړو او سنټر کې به واخلو دلته به ولیکو شهرت نه وروسته دلته به ولیکو چې نوم د پلار نوم نیکه نوم دا مو ولیکو خو دا به سلیکټ کړو سلیکشن نه وروسته به الاینمنټ ته راشو د دې دا ډایرکشن یا اورینټیشن دا به چینج کړو دا به سلیکټ کړو د دې هم دا اورینټیشن چې دی چینج کړو او دغه خانې به سلیکټ کړو د دې به هم اورینټیشن چې دی چینج کړو اوس به دلته ولیکو چې ټولګی دلته به ولیکو مضمونونه دلته لیکو قرآن کریم دینیات پښتو دري انګلیسي ټولنیز ساینس ریاضي لیک رسم سپورت تهذیب مجموعه دلته به د نمرو مجموعه راغله او دلته به یې نتیجې او دلته به ورته ولیکو چې انځور یا عکس دلته به عکس لګي دلته به نمرې لیکئ په عدده دلته به ولیکئ په حروفو دلته به ولیکئ ممتحن به امضا کوي دلته به ممیز امضا کوي دا وشو اوس راځو دلته چې دی شرح لیکو په پورته توګه د پوهنې ریاست دلته به ګڼه لیک لیکي که نه دلته به تاسو لږ سپیس ورکړئ داسې احکامو
اساس د لایحې مطابق د قول به ورکړئ سوي ازموینه واخیستل شوه. په درنښت سرښوونکی. دلته به ولیکو درې کسیز هیئت نظر. کسیز هیئت نظر. دلته به د ادارې تایید. دلته به ولیکئ د پوهنې مدیریت تایید. د تعلیمي نظارت تایید. او دلته به د تدریسي معاونیت تایید. د ریاست مقام مهر او امضا. دا به ولیکئ په دې طریقې سره. اوس راځو د دې پرنټ ته چې پرنټ به یې څرنګه کوئ. ولې که پرنټ پریویو ته راشو دا به پرنټ د دې ګډوډ وي په دوه صفحو کې. لومړی به پورټریټ اورینټیشن ته راشو دا به لینډسکیپ واخلو. دویمه خبره سکیلینګ ته به راشو فټ آل کالم آن ون پیج. دریمه خبره راځو پیج سیټ اپ ته. مرجن ته دا هیډر فوټر دا زیرو کوو. دا مو زیرو کړو. اوس دلته راځو دا ټاپ سایډ ته هم چې دی 0.2 سپیس ورکړو. دا به کنټرول سی سره کاپي کړو. کنټرول وي او هاریزنټل چې دی ورټیکل دا به برابر کړو. نو دا به برابر شي په دې طریقې سره. که چیرته غواړئ چې لږ نور هم دا سپیس واخلي لاندې راشي نو تاسې به راشئ دا به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه بعد چې دی دې ته لږ سپیس ورکړئ. دا دواړه سلیکټ کړئ دې ته لږ سپیس ورکړئ داسې. او همداسې چې دی دې ته لږ سپیس ورکړئ. دا لیکل چې دی بره ویسئ. همداسې چې دی لاندې راشئ دغه کمې خانې چې دي دې ته لږ سپیس ورکړئ. دومره اوس تاسو د دې پرنټ پریویو وګورئ کنټرول پی سره. ګورئ اوس برابر شو په یو سر. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د سوي ازموینې جدول په اسانۍ سره برابر کړئ، پرنټ یې کړئ او استفاده ورنه وکړئ. د دې سافټ به انشاءالله لینک په ویډیو ډسکرپشن کې وي. تاسو کولی شئ چې سافټ یې هم ډاونلوډ کړئ.